د استاد فیض الله جلالي خبرو ته د خلکو توند غبرګونونه. فیض الله څه ویلي وو؟ د ایمل پسرلي په ګډون نورو کومو چارواکو څه غبرګونونه ښودلي دي؟ طالبانو ولې او څنګه بیا استاد فیض الله وژلی دی؟ دا ټول په دې ویډیو کې کتلی شئ او یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. د ټولو نیوز تلویزیون یوه خبري باز کې د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال هغه څرګندونې د یو شمېر پښتنو فعالانو له غبرګونونو سره مخ شوي دي چې طالب یې د پښتنو استازی ګڼلی دی. د پکتیا پخواني والي محمد حلیم فدایي ویلي دي چې د طالبانو د استبداد، اختناق او اشغال په چاپیریال کې د استاد جلال پرونی څرګندونې واقعا له اتلولۍ ډکې وي، خو هغه باید ظاهر نه کړي چې طالبان د پښتنو استازي نه بلکې یو نیابتي لښکر دی. ترڅنګ د افغانستان مشهوره ژورنالیست ډاکټر داود جنبش په دې اړه لیکلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ پر بڼه او له نړیوالو سره په تعامل د ګڼو نیوکو ځای شته، خو د ښاغلي جلال وینا چې قومي تعصب راغلی ځکه واکمن پښتانه دي او ولس یې په خبره نه پوهیږي، په خپله تعصب دی. دا تیر 20 کاله او ښایي اوږدې لسیزې داسې نیکټایي والا یا پکول والا وزارتونه وو چې پښتو پکې حرامه بلل کېده. یو شمېر نورو پښتنو فعالانو هم د فیض الله جلال پرونی جرأت چې د طالبانو ویان ته یې په ژوندۍ تلویزیوني خپرونه کې توندې خبرې کړي دي ستایلي، خو وایي چې هغه نه باید طالبان د پښتنو استازي ګڼلی وای او دوی سره خپل مخالفت ته قومي رنګ ورکړی وای. فیض الله جلال پرون د ټولو نیوز په فراه خبر ژوندي باز کې د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وردک ته وویل چې تاسې د یو قوم استازیتوب کوئ، چارواکي مو د نورو ژبو ویونکو مراجعینو سره تفاهم نشي کولی او دغه راز ورته وویل چې هغه ګوساله یا د غویي بچی دی. په دې اړه نورو خلکو هم مخالف غبرګونونه ښودلي دي. د طالبانو منتقدینو په ټوله کې فیض الله جلال ستایلی دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې هغوی په توندو ټکو نقد کړي دي، خو د طالبانو پلویانو بیا د نوموړي غندنه کړې ده. یو شمېر پښتنو فعالانو بیا ویلي دي چې د جلال خبرې له قومي زاویې پرته نورې پر ځای او د ستایلو وړ وي. د بي بي سي خبریال ایمل پسرلي بیا لیکلي دي تلویزیوني باز مې لیده چې د پوهنتون استاد مقابل لوري ته د سخوندر خطاب کوي او ډاکټر بیا استاد کمونیست بولي. زما له دې سره کار نشته چې ډاکټر د کومې غاړې دی، ډاکټر دی که نه دی، استاد د کوم غاړې دی او استاد دی که نه دی، خو خوابدی په دې شوم چې منطق، دلیل او باس مو نشته، یوازې د یو بل سپکول کوو. آیا استاد د سپکاوي پر ځای معقول دلیل نشو ویلی؟ آیا ډاکټر مقابل لوري ته د کمونیست ویلو پر ځای بل ځواب نه لره؟ د یو بل د سپکاوي په معنا نه وي. کوم استادان او ډاکټران دغسې وي نو له نورو بیا څه ګیله؟ عجیبه خو لا دا ده چې د هغوی له باسه وروسته نورو هم باس پریښی او سپکاوی یې ورپسې ټینګ کړی. تر هغه چې له یو بل سره په سپک او زور چلیږو، ګمان نه کوم چې له کرکې او جنګه خلاص شو. بس وار ته به ګورو چې کله مو لاس بر دی. منطق او استدلال مو ولې هیر دی؟ په دې اړه بیا د افغانستان مشهورې سندرغاړې آریانا سعید هم خپل غبرګون ښودلی دی. آریانا سعید د یوه دري شعر په لیکلو سره ویلي دي چې دنیا دې باید پوه شي که په راتلونکي کې استاد فیض الله جلال ته کوم زیان رسیږي، مسؤل یې د ننني حاکمانو نه بغیر بل څوک نه دي. د یادونې وړ ده چې په ټولنیزو رسنیو کې تازه داسې خبرونه خپاره شوي دي چې استاد فیض الله جلال طالبانو له ټولو نیوز نه له ځان سره نامعلوم ځای ته وړی دی چې تر اوسه پورې د مړي او ژوندي معلومات نشته. د راپور له مخې چې طالبانو له واک ته رسېدو وروسته خپل سلګونه مخالفین په ننګرهار، کابل او نورو ولایتونو کې له منځه وړي دي. په دې اړه د نورو تازه او جزئیاتو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب هیر نه کړئ او همدارنګه ویډیو هم لایک کړئ. تر بیا ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.